تېره ورځ د خوست صبرۍ او یعقوبیو په ولسوالۍ کې لوی دیني عالم او ستر جهادي شخصیت مولوي فقیر محمد درویش مشهور په معز رحمان د تل لپاره پنجشنبه له دغې فني نړۍ څخه سترګې پټې کړې. مولوي فقیر محمد لا تنکی ځوان و چې شوروي لښکرو په افغانستان یرغل وکړو. نوموړی چې په دیني زده کړو بوخت و د انقلاب اسلامي محمد نبي محمدي تر قیادت لاندې سپېڅلی جهاد سنګر توت وساتلو. د څو ولسوالیو مجاهدینو رهبر وټاکل شو. د جهادي مبارزې ترڅنګ درسونه هم تعقیبول چې په 1958 کې له مدرسې فارغ شو او له هغې وروسته د څو دیني مدرسو سالار وټاکل شو. کله چې شوروي اتحاد مات شو نوموړی د مهاجرت له ژونده هیواد ته راستون شو چې خوست کې د لا ښه امنیت په خاطر مولوي درویش د فرقې د قماندان په توګه وټاکل شو. له هغې وروسته امارت په 13-15 کلنه دوره کې د باک ولسوالۍ د قاضي په توګه وګمارل شو. کله چې امارت ړنګ شو د صبریو مکتب مدرسې مشري ورته رغاړې شوه چې یا درالمسؤلیت یې په پوره ایماندارۍ سره ترسره کړ. د مولوي درویش په جنازه کې د سیمې او ولایت په کچه چارواکو، علماء کرامو، قومي مشرانو ګډون درلودو. د افغانستان د علماو شورا غړی شیخ افضل حسین حسیني وویل چې مولوي فقیر محمد یو لوی فاضل او عالم انسان و چې له مخې دیني مرکزونه آباد و. دا د منطقي و لوی هستي وه د خوست په سطحه بلکې د ټول ملت په سطحه باندې لوی هستي وه. سوال به دا کوو چې الله پاک د هغه برکات انورات چې دسره ورسره و د صبریو قوم علماء کرام او د صبریو قوم مشران څومره الله دې په هغه باندې بلکې ټول ملت باندې را نازل کړي. د سیمې یو شمېر مخور شخصیتونو د نوموړي مړینه یوه لویه ضایعه بولي چې تشه به یې تر ډېره محسوسیږي. په ډېرو سیاسي مسایلو کې په قومي جوړښتونو کې په مرکو جرګو کې فعاله برخه لرلې دو. په ډېرو جوړو کې په ډېرو ننواتو کې د خپله حصه واخیستې دو. مولوي صاحب واقعا چې یو تکړه مجاهد لوی جاید عالم و. هغه شخصیت و چې هم ملو و هم نرخي و هم غیرتي و هم د قوم یوه ویړه وه د قوم د فوره یوه داسې یو شخصیت و چې هغه د به هر وخت نرخي خبرې قومي خبرې او بعضې جوړښتو خبرې به د ډېرې ښکلې خبرې کړې ښکلې جوړښتونه به کړل. مولوي صاحبو مړینه یوازې صبریو قوم د فوره نه بلکې د خوست ولسو د خوستوالو د فوره لویه ضایعه وه. د مولوي صاحبو ستاینه بیخي ډېر وخت نسی خو مولوي صاحبو به داسې لنډ وایم چې یو ډېر محترم سړی و او ډېر د قوم د ولسو په مخ کې ډېرې قربانۍ او ډېر خدمتونه کړي دي. د مرحوم کورنۍ غړي وایي چې مولوي درویش نه یوازې د دوی کورنۍ لپاره نه بلکې د ټول افغانستان لپاره د کورنیو مشکلاتو حل ترڅنګ به یې د هیواد ستونزو ته هم د حل په موخه اوږه ورکړې وه. د ده په خبره چې د فراه حوصلې څښتن و. د توپ په لحاظ د جرګو په لحاظ په سرحدونو او په شهرونو په هغه کې او هم د خپله د قضا په سیستم کې د په باغ کې د تنظیم لخوا د حکومت لخوا قضی وټاکل شولو. مولوي فقیر محمد درویش چې د نن څخه په 1415 هجري قمري کال کې د خوست ولایت په صبرۍ او یعقوبیو ولسوالۍ د ګلدار په کلي کې زیږېدلی و. نوموړی د 27 کلونو په عمر د زړه حملې له امله پنجشنبه د تل لپاره په آبادي خوب ویده شو چې نن د زرګونو خواخوږو پښتون کې جنازه پورته شوه چې په 1402 هجري شمسي کال د سنبلې پر 18 په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.